په ټاکل شوي هیئت کې د ولایت مقام استازي رحمت الله روحاني، د کرنې ریاست استازي انجینر محمد جان لیوال، د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست استازي مولوي روزي محمد سراج او د استخباراتو ریاست استازي غړیتوب لري. د مارجې ولسوالۍ لخوا ولسوال نافذ حاجي ملا صاحب، امنیه قمندان الحاج قاری سیف الله او د استخباراتو امیر، او د واشیر ولسوالۍ لخوا ولسوال ملا محمد ولی حاجي خالد، د امنیه قمندانۍ مرستیال ملا ګلولي کاروان، د استخباراتو مرستیال او د مسؤل ملا تازه ګل سیار برخه لرل. د ولایت مقام ویاند مولوي محمد قاسم ریاض وویل چې یاد هیئت د کورنیو چارو وزارت لخوا د رالېږل شوو نقطو مطابق د لوړ پوړو مشرانو د هدایت پر اساس د صفري نقطو تثبیت په دقیق ډول ترسره کړ. د یادو ولسوالیو مسؤلینو د صفري نقطو په نښه کول یو مثبت او اغیزناک اقدام وباله. هغوی وویل د دغه نقطو تثبیت له لارې کولی سو د خلکو لپاره خدمات لکه صحي، تعلیمي، زراعتي او نور په ښه ډول تنظیم کړو. همداراز دا چارې د امنیت ټینګښت او د جرمونو مخنیوي کې هم رول لري. د یادولو ده چې د صفري نقطو تثبیت د مسؤلینو لپاره د تصمیم نیولو مسؤلیتونو وضاحت، د امنیتي تدابیرو تنظیم او د اداري واحدونو ترمنځ د همغږۍ لپاره بنسټیز اهمیت لري.